السلام علیکم ملګرو د یهد ماشوم مبارک ډېره غټه خوشخبري راغلې ده. من ټولو فعلا تاسو سره شریک کوم راځئ اخر کې به خپل پیغام ورکوم را تاسو دا ویډیو ګورئ. صانع لمبودور د خیبر په هغه ځای هغه مقام باندې موجوده یو او وخت څه کتای شو خو خپه تیزی سره روان دی. امید دی هغه ساعت چې کوم دلته کې صانع لمبودور دی په هغه پوینټ باندې موجوده یم او دا وخت سره چې کوم دی کوم د شهید یحیی چې کوم سینیئر دلته کې او د کمیټې رکنم دی هغه سره مرابون ورور د مرابون ورور د ټول حواله سره ملګری پښتنه وي څه اپډیټ کی تاسو ته کار په حواله سره خو بدل کوي چې هغه ته پروګرام چلاوله هغه کې د مولم ډیرو نو هغه سیستم صحیح او فور ډیر وته اوس موجوده حالاتو کې چې کوم د ډرام فور چې وکړه د دغه د کېدل په صفحه سره او دوی صاف فور راکړه چې یو څنګه ونی چې شوی نو ان شاء الله چې په کوشش کوي چې کوم 15-16 میټر فور چې کوم پوهه نو دا به زر تر زر ان صورت کوي در تر درګو نو څومره پرې ممکنه ده چې را ډیډ باډي په دومره وخت کې چې کله دومره ورځو کې کور شي ورځ وا دا راته لګوي موږ کوشش ان شاء الله چې کوو چې زر تر زر کوو چې دا کوو اوس معلومه ده کنه چې دا کې کوم فور ډیر دی او فور ته څه شوی دی چې په چاونه کې دي مخکې په ډاټا کې دا اوس دا ګرام چې کوم دا په چاونه موږ کوو نو دغه وجه نه اوس موږ داسې ډایرکټ چتل شو چې مثال یا تاسو یې بلل کېږي ان شاء الله بس ملګری ولا خاص چې خصوصي ته وګورئ کما چې فور دی ان شاء الله څنګه څو کاري شي دي ملګری کله چې کوم دی اوس خو ان شاء الله فور چې کوم دی هغه په ډرام باندې روان دی ان شاء الله زر تر زر به چې کوم دی دا ډیډ باډي کا ورشي جی ماشاءالله په کوي باندې خسته کار روان دی یهد مشروع په کوي باندې نو دوی کې چا کار کوي الله پاک دی هغه نه خوشاله کی دی غټه خوشالي څه د یهد مشروع ان شاء الله نن مازیګر یا ماهم ته براوزی نو زمیر خان دی الله پاک خاطر او باسه ځکه چې په سوشل میډیا باندې د مشروع د یهد مشروع आवाज اوچت کړو د ویډیو کتلو ډیره مهرباني مونږ چینل سبسکرایب کړئ لایک او سلام